داسې کاري چې په یو کلي کې اشرف نومې سړی اوسېږي. د خپل مور او پلار سره په کور کې اوسېږي او د سره خپله ښځه هم وي. اشرف په یو ګاډۍ باندې پروت خرڅوي، نو دی ډېر زیات کامچوره وي او په دې کار ورته ځان بدې ښکاري. نو هر وخت د کار نه چوټي کوي او په دې ورته پلار هر وخت غوسوي. یا لکه بېکاره پرځې ته دې کار له ولې نه وځې؟ دا ګاډۍ به درله زه بوځم څه؟ بابا مارکیټ کې کار نشته، هسې به ډکه ګاډۍ بوځم او بیا به یې راولم. د دې نه خو ښه دا ده چې کور کې ښه د مزې ډډه ووخم او خوب وکړم. خبیثه چې واده وکړې نو بیا خوبونه نشته. ورشه څه کار پسې وځه، ما ته دلته تیار خور مه کښېنه. تا ته په دې ځانم بدې نه ښکاري چې دغه شان بېکاره پرزه په کور کې ناستې؟ نه بابا ما ته به ځان بدې ولې ښکاري؟ زما د پروټو کار نه دی خوښ. ما له چېرته ښه ده یا عزت کار وګوره چې کومې. ما ته په دې کار ځان بدې ښکاري چې ځان درته په کار بدې ښکاري نو سیده وځه د دې کوره. ته څه د پلاتون زوی نه یې راغلی چې په دې کور کې اوسېږي نو کار روزګار به کې. ښځه ټیک ده بابا ځم، خو صبر وکړه دا روټۍ وخورم. نو ای د شکور دښمنه دغه ډکېدو ته ناستې او روزانه د کار نه ځان پټې خبیثه. ير بابا یو خو ستا نه څوک نه خلاصېږي، بس نه خورم روټۍ لاړم بس. په دغه کلي کې ګل رحمان نومې سړی هم اوسېږي، کم چې د یو زمیندار زوی او د خپل کور کې ځان له میخې او غواګانې ساتلې وي. دی د هغې نه پیل وشي او په هغې خپل وخت تېروي. ګل رحمانه روټۍ درله راوړم او که نه سالن بس تیار شو. ګل رحمان د ښځې په غاړه قیمتي لاکټ وویني نو ورته وایي روټۍ خو به وخورم ښځې، خو ما وې دا لاکټ خو تار وخچولي. دا خو ډېر قیمتي لاکټ دی او ما درله ډېر ګران جوړ کړی دی. هسې نه څوک یې درله د مرۍ نه راښکي. دا چرته کېده چې کله خاص موقع نو بیا یې اچوه. دا مې هسې اچولی دی، اوس پې لرې کم سنبال به یې کم. او که نه کو چا دې په غاړه داسې ولیدو نو ګورې پټ کړی به یې درنه او ورشه روټۍ کېده زه درځم. ښه ټیک ده. ګل رحمان په پیو کې پیسې جمع کړي وي او ښځې له د سرو لاکټ جوړ کړي وي. په دې کلي کې یو 3 ډاکوان اوسېږي، کومو چې په دې کلي کې د ډاکو یو غوبل شروع کړي وي، خو دی ګیریږي نه. په دې کې صرف یو غل کور ته غلا پسې ورځي او دا نور ورته بار ولاړي. په یو شپه دی یو کس پسې غلا له راشي او موټرسایکل ته پټ کي. د دې دا حیثیت وي چې دی د غلا دوران کې غیب شي، دی څوک ګیرولی نه شي. موټرسایکل چا بوتلو؟ دلته خو څوک نشته. دا سړی بار کوڅې ته منډه کي خو بار هم څوک نه وي. اله دومره زر موټرسایکل چېرته لاړو؟ زه خو ورپسې اکدم راووتم. په دغه کلي کې یو خان اوسېږي کم چې هره پیره الیکشن ګټي او بیا د خلکو مسلې حل کوي. دغه وخت هم خلک خان پسې راغلي وي او ورته وایي خان کلی کې غلاګانې ډېرې شوې دي، هر یو سړي نه غلا شوې ده او غل چاته هم په لاس نه راځي. دې پیره خو یې حد تمام کو، دا به څه کېږي خان؟ یاره زم په خپله دې باره کې ډېر پریشانه یم، خو تاسو غم مه کوئ. زما پولیسو سره خبره شوې ده، ډېر زر به د غله ګیر شي. خان دا خو تاسو د 13 میاشتو راستې وایې چې پولیس پې لګیا دی کار پې کوي، خو کم دی اوسه پورې څه نتیجه راونه وته. نو دغه خو زم ویم که نه چې آخر دا څنګه غله دي چې اوسه پورې چاته په نظر هم را نغلل چې یو پیره پولیسو ته څه سوراخ میلو شي نو بیا به ډېر زر ګیر شي. دی دا خبرې کوي چې دې کې هغه سړی خان پسې راشي د چا نه چې ډاکوانو موټرسایکل پټ کړی وي. خان زه لوټ شوم،
ما سره د رزق ګټلو د پاره دغه یو موټر سایکل و. په هغې به مې د ګل رحمان نه پی غستل او بازار کې به مې خرڅول. هغه موټر سایکل رانه غلو پټ کو. نو څنګه یې درنه پټ کو؟ ولې ته د مرګ په خوب ودوې څه؟ خان ما ښه اواز اورېدو او غټیم پې راپاڅېدم، خو کور کې بیا هم څوک نه و. د سترګو په رپ کې بیا موټر سایکل غیب و. ښه ته لاړ شه، ما پولیسو سره خبره کړې ده. د خیره ډېر زر به دا ډاکوان ګیر شي او تا ته به انصاف میلو شي. ټیک د خان ډېره مهرباني. بیا اشرف ښځې سره ناستي نو ښځه ورته وایي اشرف هر وخت ته پلار کوریږي او رټي دي او تا په ما ښه نه لګي. ورشه او دا خپل کار راټینګ کا. نو ښځې په پروټو کې څه دي؟ زما داسې کار نه دی خوښ چې پیسې پکې لګي. زه په یو ځای ځان مالداره کول غواړم. په یو ځای مالداره کېدل نشته اشرفه، همدغه دیالي مزدوري به کې. ولې چې پلار دې مدا کړې ده، بس که هر وخت دا بېعزتي مزه نه کوي. زه دیاړی مزدوري نشم کولی ښځې. زما دماغو کې یو آیډیا شته. زه به روزانه ځنګل ته ځم او هلته به په پټه ونې راماتوم او بیا به مارکیټ کې په بلیک باندې خرڅوم. ته ګوره ډېر زر به مالداره شم. سرکاري ونې راماتې ګیر به شې، بیا به دې ته راخلاصول هم څوک نه وي. نه ګیرېږم ښځې، ته غم مه کوه. زه به داسې ټایم کې ځم چې څوک به هم نه وي. بیا کلی کې محفل لګېدلی وي او ګل رحمان ورسره هم ناستي. نو دی یو بل ته وایي یاره کلی کې غلاګانې ډېرې شوي دي. سم درز غوبل ساز دی. په پته نه پوهېږو چې دا څه لوبه ده او که نه. یار د حیرانتیا خبره پکې دا ده چې غلا کېږي او غله نه ښکاري. اوسه پورې چا م غل په سترګو ونه لیدو. او که نه هغه تاجبرې څه دی زمانه چې پیوړي د هغه نه موټر سایکل بوتلو، هغه پې ښه راپاڅېدلی و خو بیا یې څوک ونه لیدل. یاره کو تاسو یې منئ او که نه، خو ګورئ دا غله نه دي، دا ماته پیریان ښکاري ځکه چې په نظر نه راځي. نه مړه پیریان نه دي، ولې چې پیریان په غلا څه کوي؟ دا هم غله دي خو ډېر په طریقه غلا کوي، ځکه خو ګیرېږي نه. د دې غلو باره کې خلک تبصرې کوي، نو څوک څه وایي او څوک څه، خو د دې غلو پته نه لګي. بیا هغه درې ډاکوان په خپلو اسونو باندې ناستي او هغه ځای ته رواني کم ځای کې چې دی اوسیږي. د تورې خزانې دروازې کولو شه. د دې غلو ځای په یو غر کې وي او دی د غلا هغه سامان هم په هغه غر کې ایښي وي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کېږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.